بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزتمند مسلمانانو ورونو او خویندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. نن درته زما عزتمندو د جمعې مبارکې د ورځې یو ډیره خاص او اثر کوونکې وظیفه بیانوم. ډیره طاقتوره او ډیره خاص عظیم الشانه وظیفه ده. زما عزتمندو، په زندګۍ کې مو څه قسمه حاجات وي، څه قسمه مقاصد وي، ان شاء الله تعالی د الله جل شانه په ذات باندې کامل بروسه سره، د الله جل شانه په ذات باندې کامل یقین سره د جمعې مبارکې د لاجواب او عظیم الشانه وظیفه تاسو کوي. الله جل شانه به د ستاسو د ژوند هر قسمه حاجتونه، هر قسمه مقاصد دا به الله جل شانه پوره کړي. د ستاسو کم مشکل ده، کم پریشانی ده، کم بیماری ده، کم تکلیف ده، تاسو په هغه کې مبتلا یې، الله جل شانه به د ستاسو دغه مشکلات، د ستاسو دغه پریشانی، د ستاسو دغه تکالیف ختم کړي. په زندګۍ کې به الله جل شانه د خوشحالو بهار راولي. زما عزتمندو، دا وظیفه ډیره زیاته اسانه او مختصره وظیفه ده. کامل اعتقاد سره، کامل یقین سره د الله جل شانه په ذات باندې کامل بروسه سره تاسو دا وظیفه وکړئ. کله چې تاسو دا وظیفه وکړئ، الله جل شانه د خپل مقاصدو د پوره کېدلو لپاره، د حاجتونو د پوره کېدلو لپاره دعاګانې وغواړئ. الله جل شانه ته منت زاری وکړئ او فریاد وکړئ. الله جل شانه به ضرور د ستاسو د فریاد اوري او د ستاسو هر قسمه مدد فرمایي. لیکن زما عزتمندو، موږ ته پکار دي چې الله جل شانه په ذات باندې کامله بروسه او یقین وساتو، او موږ دا زړه کې دا تمنا وکړو، او موږ زړه کې دا یقین پوخ مضبوط کو چې الله جل شانه به د دې په وظیفې په ذریعه سره ضرور زما مدد فرمایي. زما عزتمندو، یو بنی آدم دی، هغه په شکوک او شبهاتو کې مبتلا دی، نو دا ډېر بدبخت او سپیره انسان دی. مونږ به الله جل شانه په ذات باندې خو ګمان ساتو، خو یقین وکړو. الله جل شانه فرمایي چې څوک په ما باندې څنګه ګمان کوي، زه ورسره هم هغه شانتي معامله کوم. لہذا زما عزتمندو، کچره تاسو وظیفه کوي یا یو عمل کوي، ذکر اذکار کوي، د قرآن مجید تلاوت کوي، نو خالص او مخلص د الله تعالی د رضا لپاره کوي، چې ان شاء الله تعالی ضرور به الله جل شانه زما د حاجتونه پوره کوي، زما د فریادونه به اوري، زما دا دعا به قبلی. زه په کم تکلیف کې، کم مصیبت کې، کم مشکل کې، پریشانی کې راګیر یم، الله جل شانه به زما دا مشکلات، مصائب او تکلیف ختمی. خو لیکن زما عزتمندو، مونږ به نا امید کیږو نه، ځکه الله جل شانه په دې باندې ډېر زیات خفه کیږي. الله جل شانه د خپل بنده امتحان اخلي چې آیا زه په د خپل بنده باندې تکلیف، پریشانی، مصیبتونه راولم، آیا دې ما په دې کې یادوي او کنه. یا دغه رنګ زما عزتمند، یو سړی مالدار دی، نو په مالدارۍ کې الله جل شانه په د باندې امتحان کوي چې آیا زما دا بنده ما یادوي او کنه. نو زما عزتمندو، کچره مونږ باندې غم راشي، تکلیف او پریشانی، مصیبت راشي، بیا هم مونږ الله جل شانه یادو. او کچره په مونږ باندې خوشحالي راشي، راحت او آرام راشي، بیا هم مونږ ته پکار دي چې الله جل شانه ورد او قرآن مجید تلاوت دا مونږ ډېر ډېر کوو. ځکه چې زما عزتمندو، زمونږ بل ور نشته، زمونږ بل در نشته. الله جل شانه زمونږ خالق او مالک ته، الله جل شانه زمونږ رازق ته. مونږ ته الله جل شانه رزق راکوي، په خپلو بندګانو باندې ډېر زیات مهربانه دی. زما عزتمندو، هر یو انسان باندې الله جل شانه دومره زیات مهربانه دی چې دومره په کور کې به تا باندې څوک مهربانه نه وي، نه به در باندې مور دومره مهربانه وي، نه به در باندې پلار دومره مهربانه
مهربان وي. نورونو خويندې زما عزتمندو الله جل شانه مهرباني هغه سرسمه نه ده. الله جل شانه یو بنده سره د څلوېښتو میندو نه زیاته مینه ساتي. دا رنګ زما عزتمندو بل روایت کې راځي چې د اویاو میندو نه زیات محبت خپل بنده سره ساتي. زما عزتمندو چې مونږ د الله جل شانه نه خو امید ساتو ځکه ایمان چې کوم دی دا د امید او د یری ترمنځ دی. د الله جل شانه د رحمت امید وساتو، د الله جل شانه د عذاب نه به یره کو. زما عزتمندو الله جل شانه په قرآن عظیم الشان کې ارشاد فرمای لا تقنطوا من رحمت الله، د الله تعالی د رحمت نه مه امید کیږئ. ان الله یغفر الذنوب جميعا، الله جل شانه به تاسو ته ټول ستاسو ګناهونه معاف کړي. نو زما عزتمندو زمونږ ربط او تعلق د الله جل شانه نه کټ شوی دی. زمونږ تعلق او ربط او زمونږ یقین دا په اسباب باندې جوړ شوی دی، حالانکه مسبب الاسباب ذات دا خود الله جل شانه ذات ته، هر څه د الله جل شانه په اختیار کې دي. لہذا زما عزتمندو چې مونږ په سچ سره الله جل شانه ته توبه وباسو. بیا نن د جمعې مبارک ډیره مبارک ورځ ده. دې ورځې ته سید الایام ویل کېږي. زما عزتمندو د جمعې د خطبې په منځ کې هم دعاګانې قبلیږي. د جمعې په ورځ باندې د مازدیګر نه واخلې تر ماښامه پورې هم دعاګانې قبلیږي. لہذا زما عزتمندو مونږ ته پکار دي چې خامخا د جمعې په ورځ باندې مونږ دا وظیفه او دا عمل وکړو. پوره توجه او دیان سره مونږ دا وظیفه او دا عمل خامخا وکړو. او که چېرې بیا هم زما عزتمندو زمونږ نه دا پاتې شي نو په بله ورځ باندې هم مونږ دا عمل کولی شو، ځکه هر قسمه تکلیف او پریشانی او مصیبت دا هر ټایم په انسان باندې راتللی شي. او زما عزتمندو راځم وظیفې طرف ته. که چېرې زما چینل مله تر اوسه پورې سبسکرایب کړي نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ د دې دپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. زما عزتمندو ویډیو لایک کې او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله سبحان الله جزاک الله خپل الفاظ منشن کوي ولیکئ. دې دپاره چې ماله حوصله افزایي ملاویږي او نور ډېر ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو د دې دپاره بهترین ټایم چې کوم دی پکار دی چې دا تاسو د مازدیګر نه واخلئ ماښام پورې وکړئ. که دغه هم نه وي نو د ماسخوتن مونځ نه پس هم تاسو د وظیفه د عمل کولی شئ، روزانه تاسو کولی شئ. د ټولو نه پهله اول به تاسو 3 پیرې درود شریف ولولئ. خدا د چې درود ابراهیمی وي. د دې نه پس به 786 مرتبه 980 پیرې به یا الله یا الله یا الله دا پوره توجه دیان سره ولولئ. او په آخره کې او بیا 11 مرتبه 11 پیرې درود شریف ولولئ. بیا به د دعا د پر لاس پورته کې ستاسو مسله هم د ستاسو دعا ده. د الله جل شانه نه به دعاګانې غواړئ ان شاء الله تعالی ضرور به ضرور الله جل شانه د ستاسو مدد او نصرت فرمای. زما عزتمندو دا ویډیو په خپل هم وګورئ، خپل ورونو دوستانو سره هم د صدقې جاری په نیت سره شیر کړئ. ملاویږم تاسو سره بل ویډیو کې بل وظیفې سره. تر هغه وخت پورې مال اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.